دویمه خبر هغه دا یاده کړئ د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې چې هغه چېرته تعجب په دې خبره نه دی کړې چې دنیا یې لیدلې ده یا د دنیا ښایست او تعجب یې کړی لکه دنیا پرستو حال چې مالداره سړی ویني بس دی ورته حیراني که ښایسته کور ویني دی په تعجب کې که ګاډی مزیدار ویني دی په تعجب کې یعنی د دنیاوي چې څه دي هغه ویني بس دی په تعجب کې لاړ شي یاره دا څنګه او دا خو ډېر عجیبه رسول صلی الله علیه وسلم تعجب په دنیوي ښایست باندې چېرته نه دی کړی بلکې صحابه کرامو له به یې تربیت هم په دې ورکو چې له دنیا دې تاسو په تعجب کې نه اچئ د دنیا نه مه متاثره کېږئ او یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی دی د البراء رضی الله عنه هغه وایي چې اهدیت للنبي صلی الله علیه وسلم حلة حریر رسول صلی الله علیه وسلم له چا هدیه کې یو کپړه ورکړه د ریخمو خو د ډېر قیمتي ریخمو کپړه و ډېره مزیداره فجعل اصحابه يمسونها ويعجبون من لينها صحابه کرامو دا کپړه راغسته هر یو به په لاس لګول او ډېر تعجب یې کوو چې ډېره پسته ده رسول صلی الله علیه وسلم ورته اتعجبون من لین هذه یعنی تاسو د دې کپړې د پوسوالي په تعجب کې واچولی لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه خير منها او الين الله چې سعد بن معاذ رضي الله عنه دغه عظیم الشان صحابي دی چې د په مرګ سره د الله عرش خوځېدلی وی الله چې سعد بن معاذ رضي الله عنه کمې کپړې په جنت کې ورکړي دي هغه د دې نه غوره دي او د دې نه نرمې دي نو ګوره د صحابه کرامو ذهن یې کوم طرف ته واړو آخرت ته واړو یعنی مه متاثره کېږئ د دنیا د دې کپړو نه متاثره شه او تعجب وکړه د جنت په کپړو باندې سوچ د جنت وکړه سوچ د آخرت وکړه دا رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو تربیت داسې کو بله دا فایده یاده کوي چې د الله قدرت ته کته او تعجب کول دا په دوه قسمه دي یو تعجب کله چې سړی داسې د الله قدرت ویني که نه عجیبه کار او تعجب وکړي د عظمت د لاسه د الله د عظمت د لاسه عظیم رب دی نو دا حالات په مؤمن باندې راځي او تعجب د انکار تعجب د انکار د لاسه کول دا خو والعیاذ بالله کفر دی یعنی یو سړی د الله عجیبه قدرت ویني دا دا څنګه دا څنګه نو دا څنګه دوه خبرې دي یا خو دی د الله عظمت مبارک سوچ کوي چې عظیم رب دی دومره غټ کار یې کړی نو دا خو صحیح ده لکه عزیر علیه السلام چې په هغه کلي باندې تیر شو او کالذي مر على قريه وهي خاویة على عروشها عزیر علیه السلام چې کله په بیت المقدس باندې تیر شو هغه وران شوی و ټول بختنصر باچا وران کړی نو هغه دا ووایي الله به بیا دا کلی څنګه را ژوندی کوي نو دی ولې دا سوال وکړو تعجب یې وکړو د څه د لاسه د الله عظمت ته یې وکړو تعجب د انکار یې نه دی کړی دا خو پیغمبر دی خو نبي دی اوس څوک داسې وایي چې یاره الله دا کار څنګه کولی شي تعجب دی ولې تعجب دی انکار پکې پروت دی والعیاذ بالله چې الله یې نشي کولی او دا خو کفر دی نو کله چې دا معجزات د پیغمبرانو یا کرامات یا ناشنا قدرتونه د الله ولیدی شي نو الله د خپل رسول صلی الله علیه وسلم تربیت کړی دی چې تعجب په دې مه کوه الله قادر دی د دې نه زیات څه کولی شي لکه ګوره الله سورة الکهف کې څه وایي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الله پیغمبر ته وایي اے پیغمبره اے د الله رسوله ستا څه خیال دی چې د اصحاب کهف دا قصه دا ډېره عجیبه قصه ده یعنی ته په دې تعجب کې مه پرېوځه چې دا یو ناشنا کار دی بلکې الله ورته وایي ما د دې نه غټ کارونه کړي دي اصحاب کهف سره صرف څه شي چې هغه سره پاسه 300 کاله اوده پراته وو الله وایي زما قدرت د دې نه زیات دی ای رسوله په دې تعجب مه کوه نو د الله قدرتونه دا چې سړی ویني نو داسې تعجب به نه کوي چې یاره دا څنګه وشو دا نه الله ته یو هېڅ شی ګران نه دی
کہ سڑے دا اللہ عظمت تا سوچ کی اگر جدا خبر یا عظیم رب دی. لکہ گورا دے حدیث تا صحیح بخاری سے مسلم کے دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وی یو پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سحر منزکی منگل امامتی راکڑا ثم اقبل علی الناس بید خلقو تا مخ او دا اگر طریقو چی منزن بعد بے مخ چاہتا گرزو خلقو تا نبی دا خبر شروع کر چی بین رجل یسوق بقرہ یو سڑے غوائی زن سر روانہ کڑے و روانو اذ رکبها فضربها نو پا غوا باندی بے سور شو یعنی دا گئی نے سور لی جوڑ کرد غوانا فضربها والی پکیم دا غوا نو دی غوا و توی چی انا لم نخلق لهذا منکو اللہ دیل نیو پیدا کری منکو اللہ دا فصل دا پالا پیدا کری دیر دغه د پاره موږ نه الله پیدا کړی چې په غوا باندې د څوک سورلي کې وبې دی وایي نو خلکو یې سبحان الله تعجب دا به راشي چې رسول صلی الله علیه وسلم طریقه یې دا و چې تعجب شي ناشنا خبره کار به ولي سبحان الله به سبحان الله بقره تکلم یعنی غوا خبرې وکړي نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته فإني أؤمن بهذا زه ګوره په دې ایمان لرم ولی اللہ تعالی سگران دی چی ماو تای گویا کڑیو ماو تالی دا خبرو طاقت را کڑے دے کم رب چی منگل طاقت را کڑے دے آگا غوال طاقت نیش ورکولی چی خبرو کی ورکولیش او کله چی اللہ طاقت تا بازو انسانانو نا دا خبرو والی نو بے سوکشتی چی طاقت والا ورکی چی خبریو کی نو کم رب سر جی دا طاقت لاس کی دے آگا رب غوالم طاقت ورکولیش نزکو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زب ایمان لرم گورے و ابو بکر و عمر او ابو بکر و عمر پیم ایمان لری رضی اللہ عنہم او عجیب دادا وما هما ثم او دا دوان بدگا ٹیم کی بدی مجلس کی نو دلیل لے پدی بانی چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غوی پدی ایمان بری داسی یقینو چیرا کنیش تیم خو کوینو پدی سکو پدی یقین ساتو بے مخ کی خبر پورا کڑا وبینما رجل فی غنمه یو شپنکیلی گو دا پولی گڑی بیزی و سروی اذ عدا الذئب یو شرم خراغ یو بیزی تو تختول یا یو گڑی تو تختول نو دی شپنکی ورمنڈی کڑو دا پولی بیزا و گڑی را خلاص کڑا نو دی شرم خوتوی یا هادا اے نن خودی زمان خلاص کڑا بلو چی بزراشم یوم لا راعی لها غیری او دسر و بل سوک نئی سوک شپنکے بو سر نئی سوک ساتون کے بنی نو بیا بے سوک زمان بچ کی خلقوی سبحان اللہ ذئب یتکلم شرم خبری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اومن بهذا زخو بدی ایمان لرم او ابو بکر او عمر پی ایمان لری رضی اللہ عنہ دا خبر می دید پارا اکڑا چی گورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سر تعجب خبر خونه دا دا اللہ دا قدرتونو پا مخ کی دا سر تعجب خبر دا اس تعجب دا اللہ خو لوی قدرت لوی قدرت دا اللہ دینو پا دی کی سر تعجب خبر دا